د دې وظیفې په برکت به دې زر تر زره رب العالمین وعده وکړي او د غیبو نه به درته رب العالمین اسباب برابر کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، نن درته د سورة الاحزاب یو داسې عجیبه وظیفه ښیم. کله چې دا وظیفه تاسو وکړئ نو دا خصوصا د هغې کسانو دپاره ده چې د هغوی لا تر اوسه پورې واده نه شوی. که دا وظیفه هغوی وکړي صرف یو پړنی کول دي. طریقه به درته ښیم چې په څنګه طریقې سره کوئ. نو انشاءالله د دې وظیفې نه پس به الله جل جلاله تاسو ته د غیبو نه اسباب برابر کړي او ستاسو واده به زر تر زره وشي. خصوصا دا د هغه جنکو او د هغې هلکانو دپاره ده، کم جنکو او د کمو هلکانو چې کویدن شوي وي او د هغوی رخصتي نه کیږي، یا خو غریبي ډېره زیاته ده، د غربت د وجې نه د هغوی رخصتي نه کیږي، او یا میسته نور څه شرایط او مسایل دي چې د هغه شرایطو او مسایلو په وجه باندې زمونږ بندش دی او د دوی رخصتي نه کیږي، یعنی نکاح یې لا نه ده شوی، اگر چې د دوی کویدن شوې ده. نو کله چې کویدن وشي، جنۍ یا هلک لیټ شي، په دې کې دغه دوه وجوهات دي. یا خو دا چې د هلک کور والا انتخایي غریب وي او کم څیزونه پې باندې د جنۍ کور ایښودي نو هغه څیزونه د ده د وس کار نه وي، او یا د جنۍ کور والا انتهایی غریبانان وي، هغوی خپلې لور خور له چې کم سامان وي نو هغه سامان قدرې وله هم نشي کولی. نن نه انشاءالله تاسو د سورې احزاب د وظیفه شروع وکړئ. انشاءالله د دې وظیفې په برکت باندې به الله جل جلاله درته اسباب برابر کړي او الله جل جلاله به ستاسو دغه رخصتي وکړي. چې هر قسم رکاوټ وي، هر قسم مشکل وي، د دې وظیفې په برکت سره به دغه مشکل او دغه رکاوټ رب العالمین ختم کړي او تمام لارې به درته رب العالمین کولو کې آزادې به کړي درته. نو د دې کم انسان چې دا وظیفه شروع وکړي نو زر تر زره که بې واده وي نو هغه به زر تر زره واده وشي، او که چېرته واده یې کړي او بیا هم دا وظیفه وکړي نو باقي زندګي به د دوی ډېر زیات په سکون او په آرام سره تیریږي. او دویم نمبر کې دا وظیفه د هغې هلک او د هغې جنۍ دپاره هم ده چې د چا رشتې راتلل بند شوي وي، نو د رشتو د کلاولو دپاره او د زیاتو پیغامونو چې دا کم دي د هغې د راتلو دپاره د سورې احزاب چې دا کم وظیفه ده نو رب العالمین بیا په دې احزاب کې، په دې صورت کې، یعنی د سورة احزاب کې یو ډېر لوی تاثیر ایښودلی او ډېر خلک رب العالمین د دې وظیفې نه مستفید کړي دي. نو راځئ د دې وظیفې کولو طریقې درته ښیم. ډېره زیاته اسانه طریقه ده. د دې دپاره یو شرط د دې لحاظ به ساتئ چې 5 واړه وخته لمونځ هغه به تاسو پابندۍ سره کوئ. او دویم شرط دا دی چې کله هم دا وظیفه کوئ نو په خلوت کې به کښېنئ، یعنې په ځانله ځای کې به کښېنئ، داسې ځای کې چې هغلته تا سره خوا کې څوک نه وي. نو بیا دا وظیفه وکړه او بیا وګوره د دې وظیفې پاور چې رب العالمین څنګه تا سره د غیبو نه امداد کوي. نو د وظیفې کولو طریقه دا ده چې د مازدیګر د لمانځه نه پس به یو ځان له په تنهایۍ ځای کې کښېني چې څوک هم هلته نه وي او نه د چا سره د دې وظیفې په دوران کې خبرې وکړي. د ټولو اول به 11 کرته پر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف ووایي، او بیا د هغې نه پس به لږ شان بلند، یعنی لږ شان تیز آواز باندې سورې احزاب یو پړنی ووایي، او بیا به 21 پیرې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف ووایي، او د هغې نه پس به
لاس پورته کړي او الله جل شانه نه به سوال وکړي نو که بې وعدې د دې سوال ورته وکړه الله ما ته اسباب برابر کړي نو الله به درته اسباب برابر کړي او زر تر زره به د رب العالمین وعده وکړي. که چېرته کې لا د نکاح نه شوي لا د رشته نه شوي او رشتې کې مخې ته رکاوټ دی او بندش دی، اوس د دغه رکاوټ او د دغې بندش د ختمولو دپاره که تاسو وایئ چې موږ ته د ښکلي ځای کې رشته میلاو شي نو د هغې دپاره هم تاسو د سورې احزاب چې دا کومه وظیفه ده نو بلکل یې تاسو کولی شئ. نو یو ډېره زبردسته وظیفه مې درته وښوله، بلکل تاسو کولی شئ دا وظیفه. تاسو ټولو ته د دې وظیفې مکمل اجازه شته، هر سړی د دې نه مکمل فایده اخیستی شي.